و څومره بده خبره ده عزیزانو چې ما او تا ماښام پرېوځو پر موبایل پرېوځو او پر موبایل راپورته کېږي څومره بده خبره ده بیا نو یو سړی څنګه رنګارنګه خوبونه ویني یاره ما داسې خوب لیدلی یاره دا موبایل در سره دی په کوم حال کې پرېوتې هغه به انسان خامخا شپه په خوبو کې دلره راځي او بیا بله درته کوم عزیزانو که یو سړی وایي مولوي صاحب زه ستا بیانونه اورم ستا د بیانو د وجې ما فیسبوک پاڼه یا جوړه کړه یا مې واخیسته یا مې خپله کړله زما دې په خدای سره قسم یې دا فیسبوک پاڼه نه جوړول د دې ثواب زیات دی تر دې چې ته دا پاڼه جوړه کړې آی ډي جوړه کړې بیا زما بیان کړې ولې زما بیان فرض نه دی زما بیان ضروري نه دی زما بیان لازمي نه دی هلته غلط نظري کول دا حرام کار دی که ته وایې زما نیت صفا دی الله پاک د صفا نیت لا دا نظر چې دی هغه حرام بللی دی اوس څه چم کوې که ته تر ما ځانه رسوې سل ګناوې به کوې د سلو ګناو بعد بیا یوه نیکي کوې نو دا وشاري ده سړی سل روپۍ بایلي او بیا یوه روپۍ ګټي دا وشاري ده دلته ته سل ګناوې کوې بیا یوه نیکي کوې دې ته نیکي نه ویل کېږي دا نیکي به ستا دپاره تاوان نقصان وي نو په دې وجه باندې عزیزانو زموږ دپاره هغه کول پکار دي چې الله په راضي شي هغه کول پکار دي چې رسول په راضي شي هغه کول پکار دي چې زما او ستا قبر په آباد شي هغه کول پکار دي چې زما او ستا د حشرګاه میدان چې دی هغه آباد شي او هغه کول پکار دي چې ما او تا پر پل صراط تېرېږو مشکل و پریشاني نه وي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې د بدمرغیو د بدقسمتۍ وساتي الله دې پر دې تور مشتي ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا